هلمند کې د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره څه باندې 8 میلیونه افغانۍ مرسته راټوله او ځانګړې کمیټې ته وسپارل شوه. د هلمند ولایت مقام تر نظارت لاندې د معدن او صنایع خونې، کود پلورونکو ټولنې، سوداګرۍ خونې، صرافانو ټولنې، بېلابېلو شرکتونو، ټولنو او عامو ولسونو له لوري څه باندې 8 میلیونه افغانۍ مرسته راټوله او د هلمند مرستیال والی الحاج مولوي محمد نبي حماس لخوا د یو شمېر نورو مسؤلینو په حضور کې ځانګړې کمیټې ته وسپارل شوه. د ولایت مقام وایند مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دغه نغدي مرسته کې 15 میلیونه 15 زره افغانۍ د معدن او صنایع خونې او کود پلورونکي ټولنې، 1 میلیون 318 زره او 650 افغانۍ د سوداګرۍ خونې، 1 میلیون 832 زره او 250 افغانۍ د صرافانو ټولنې او پاتې نورې د عامو ولسونو له لوري راټولې شوي دي. د هلمند ولایت مقام تر نظارت لاندې د مشرقي ولایتونو زلزله ځپلو هیوادوالو سره د مرستې په موخه څه باندې 8 میلیونه افغانۍ راټولې او ځانګړې کمیټې ته وسپارل شوې. دغه مبلغ د کودپروشانو اتحادیې او معدن او صنایع خونې، سوداګرۍ خونې، صرافانو اتحادیې او عامو وګړو له لوري راټولې او تېره ورځ د هلمند د مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبي حماس صاحب لخوا ګډې کمیټې ته وسپارل شوې تر څو په مناسب وخت کې کونړ ولایت ته ولېږدول شي. بلخه بیا د معدن او صنایع خونې رئیس رحمت الله نظري وایي راټوله شوې نغدي مرسته به د اړتیا سره سم په کونړ ولایت کې مرستو ته د ځانګړې شوې کمیټې په غوښتنه په مناسب وخت کې ورته ولېږدوي. او دغه پیسې موږ غواړو چې په نږدې راتلونکو ورځو کې د یو کمیټې د لارې څخه د کونړ ولایت ته انتقال کو. په کونړ ولایت کې دغه پیسو دپاره یو کمیټه ایجاد شوې ده. که هغه کمیټې ورته ضرورت و د هغو سره خبرې کوو نو غواړو چې بیا هغو ته تسلیم کړو. دا په داس حال کې دی چې د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره د اسلامي امارات او نړیوالو بنسټونو ترڅنګ د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه د ولسي خلکو او پانګوالو له لوري هم نغدي مرستې ورسره شوي دي.